अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीना वालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده د وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو کور درې کسان په د جایداد په تنازع باندې قتل شو دوستانو دای ولی قتل کړل او چا قتل کړل مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره او دوستانو د دې حواله سره پولیس سوي چې آیا د پولیس څنګه کنټرول کړل او پولیس کسان گرفتار کړل او کنه دوستانو مکمل معلومات تر سره شریکو دوستانو یو ریکوست ته کوم هغه مرګرو ته چې کوم زمونږ په دې چینل کې نوی وي او زمونږ د چینل مخه یې اوسه پورې نه سبسکرایب کړي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږي دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې د وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو کور درې کسان ډیر په بېدردۍ سره قتل شول دوستانو دا ویل کیږي چې د دې د بل چا سره په ځمکې باندې د جایداد باندې تنازع او پهله هم د یو بل باندې ډزې کړې وي او پولیس دا خبره کوله چې د په منځ کې پهله هم مسله کړې وه چې یو بل به ډزې به په یو بل نه کوي خو چونکې دی نه منې کېدل او د بل کور سایډ والا دی باندې راوختل او په دی ډزې وکړي چې د هغې په نتیجه کې دی درې کسان په کور کې قتل کړل یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتې د نورو کسانو کړی دی چې په کور ورته راوختل او د درې کسانې قتل کړل یقینا دوستانو پولیس په تشویش کې شروع دی خو اوسه پورې پولیس کسان گرفتار نه کړل یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتې شوی دی ځکه چې د یو کور درې کسان قتل کول څه اسانه خبره نه دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ د معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا د الله په امان